زمنګ د منشیاتو په هسپتالونو کې بیانونه یي زما بل ورځ په پېښور کې په یو هسپتال کې بیان د 18 کالو یو نوجوان مور راوستو هسپتال کې داخله و مشره ښځه وه او چې راغله د هغې مشرې ښځې فریاد تاسو سره شریکومه کم پلار چې د بچي په تربیت کې نن غفلت کوي دا ماحول به مخې ته راځي ښه مشره ښځه وه جړل یې ما ته وی مولانا صاحب اسپتال کې مې ځکه داخل کو د زړه ټوکړه مې ده نیشم د ځان نه جدا کولی خو مولانا صاحب په نشو راوښتی دی ستنې وی ځان ته ګولۍ خوري په یو نشه باندې اسرا نه کوي د ایسو نشې شروع کړي دي که نه ما ته مولانا صاحب ډېره حیا راځي دا خبره درته نشم کولی او ما ته هم حیا راځي تاسو ته نشم کولی خو ځکه کوم چې زما د دې معاشرې ضرورت دی باته مولانا صاحب د شپې راشي نشې کړي په ځان نه پوهېږي او زما عزت د لاسه چوي چې تربیت نه کوو بیا به دا ماحول مخې ته راځي په ټیک ټاکو کې به دی زنا زده کي فحاشي به زده کي بدنظري به زده کي ناچګانې به زده کي د پردی خور او لور سره به خبرې زده کي پردی عزت لوټ کول به زده کي غلط ریلیشن به زده کي غلط ماحول به زده کي د مور او پلار نافرماني به زده کي بغاوت به زده کي بربادېدل به زده کي نشې به زده کي فحاشي به زده کي عریاني به زده کي که نه بېدیني به زده کي راوله مدرسې ته چې ما درلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام جوړ نه کا بیا وایم مولانا صاحب ستا ما سره وفا نشته دی چې ما ورته د مور او پلار خدمتونه ونه ښودل مورې که ستا د قدمونو لاندې د جنت ونه لټو که د پلار په رضا کې د الله رضا ونه لټوله بیا وایم مولانا صاحب ستا خو ما سره وفا نشته ما ورته شعور ونه ښودو ما ورته د محمد رسول الله اخلاق ونه ښودل ما ورته د ابوبکر صدیق صداقت ونه ښودلو ما ورته د حضرت عمر عدالت ونه ښودلو ما ورته د حضرت عثمان سخاوت ونه ښودلو ما ورته د حضرت علي شجاعت ونه ښودلو ما ورته د حسن حسین زهد او تقوا ونه ښودله ما ورته دین ونه ښودلو ما ورته د ختم نبوت دفاع ونه ښودله بیا وایم مولانا صاحب زمونږ په کلي کې ستا مدرسه وه خو ستا د مدرسې نه موږ ته خیر نه دی رسېدلی راشه ما ته ووایه